محترمو عزتمنو مسلمانانو رونو په ورستنی ورځو کې تاسې ته د لیلة القدر د شب قدر څه فضیلت او په هغه هکله څه معلومات ترلاسه سوي خو نن تاسې سره د دغه شپې څه علامات د حدیث په رڼا کې شریکول غواړم عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشر الأواخر فإنها في ليلة وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپښتنه وسوله چې د لیلة القدر په حکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې دا د روژې مبارکې په آخري ټاکنۍ شپو کې تلاش کړي لکه 20 30 25 28 29 یا د روژې په آخري شپه او که څوک په دغه شپه و عبادت ته ودرېږي د ایمان او د ثواب په نیت باندې الله جل جلاله به د تېر سوي ګناهونه ورمعاف کړي. و د دا شپې علامات څه دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن اماراتها انها لیلة بلجة صافیة ساکنة ساجیة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا ساطعا ولا يحل للنجم أن يرمى به تلك الليلة حتى الصباح. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې نښې چې دغه شپه به روښانه او پراخه وي صفا ستره به وي نه به ډېره ګرمه وي نه به ډېره یخه وي بلکې درمیانه به وي سپوږمۍ به صفا راختلې وي او په دغه شپه کې به در سهاره پورې د اسمان په ستورو شیطانان نه ویشتله کېږي لکه نه په اسمان کې ستوري داسې ولاړ سي داسې ولاړ سي چې شیطانان په ویشتله کېږي نو په دغه شپه به دا نه وي. ومن اماراتها ان الشمس طلع صبيحتها لا شجاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر. او د دې د نښو دا هم ده چې د دې څخه پس چې کله سهار المر راخیږي نو بغیر پلوشو یعنی بغیر شعلو یعنی هغه چې کوم لمبې دي د هغه بغیره به راخیږي داسې به وي بلکل لکه د 14 سپوږمۍ چې وي. نور هم داسې علاماتونه نښانیانې راغلي دي په کتابونو کې خو بهرحال دغسې دغه نښانیانې به کافي وي البته چې هره شپه سړی د عبادت لپاره ودرېږي او د الله جل جلاله څخه دعاګانې وغواړي لکه څنګه چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی ان عایشة رضی الله تعالی عنها قالت قلت یا رسول الله علیه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم کچېرې ماته د شب قدر درک ولګېږي پته راته ولګېږي نو زه څه دعا وغواړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا وغواړم چې ای الله بېشکه ته معاف کوونکی او معاف کول خوښوې بس ماته عفو وکړي. عزتمنو دا څومره جامع دعا ده او پکار دا ده چې دغه دعا همیشه سړی وایي او صرف د شب قدر په شپه نه هره شپه یې وایي ځکه چې دا ډېره جامع او معنی دعا ده او په دغه دعا کې دې طرف ته چې ستاسې پام وي چې هغه تحب العفو چې یا الله ته عفو خوښوي نو باید هر سړی د عفو صفت په ځان کې راوړي عفو کوونکی جوړ سي معاف کوونکی جوړ سي ځکه الله جل شانه معافي کوي او معافي کوونکی خوښوي هم. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.